افغانستان اوبه دا د کونړ د سیند اوبه دي، د کونړ د سیند او د کابل نه چې کوم هغه سیند راغلی دی هغه دواړه سیندونه یو ځای کېږي او د لعلپورې ولسوالي د ډیورنډ کرښې ته څیرمې ساحې سره کله ناکله سړي ته افسوس ورشي چې په افغانستان کې دغسې خلک نشته دی، یا موږ دومره وړتیا نه لرو چې دا خپلې اوبه مهار کړو. دا یو واقعیت دی چې موږ دا وړتیا نه لرو، ځکه موږ ټول عمر جنګونه کړي دي او د یو بل خپې مو وهلي دي. هغه څوک چې وطن جوړېدو ته ژمن دي هغوی موږ ختم کړي دي، خو خوشبختانه ډېر کمزوري نه وي، هڅې روانې دي. دې طرف ته که تاسو وګورئ دا دغه د لعلپورې ولسوالۍ د څیرمه ساحه کې دلته دغه بند ترې جګ شوی دی او په زرګونه جریبه ځمکه د دې څخه آباده شوې ده. انشاءالله تعالی دې باندې چې کوم غنم راشنه شوي دي دا به زه تاسو ته وښیم، چون ډېر سخت باران دی. په همدغه ویډیو باندې اکتفا وکړئ چې افغانستان انشاءالله تعالی د ترقۍ او د آبادۍ په لور باندې روان دی. هغه یو شاعر وایي که نه چې اسمان هم سوری کېږي څه چل او هنر غواړي، اوبه په غره بهیږي څه چل او هنر غواړي. انشاءالله تعالی دا چل او دا هنر مو د آبادۍ او د ترقۍ راز زده کړی دی. ډېره زیاته مننه. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښکلا او رنګینیو یې مثال جوړوو، وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړوو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد ته پرمختللې نړۍ سیال جوړوو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړوو، خپل هېواد ته پرمختللې نړۍ سیال جوړوو. خپل هېواد ته پرمختللې نړۍ سیال جوړوو. جوړول